السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې د خپل موبایل ټیکس معلوم کړئ. یعنې ملګرو ستاسو د موبایل څو ټیکس ده او په هغه باندې باید تاسو ټیکس جمع کړئ. او ملګرو که چېرې تاسو غواړئ چې د هغه ټیکس ډېر په اسانه طریقه سره معلوم کړئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته ټوټل معلومات درکړم. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ سئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې یو اپس ده ملګرو په پلی سټور کې اپس ده د پی ټي ای ټیکس کالکولیټر. ملګرو تاسو به پی ټي ای ټیکس کالکولیټر وایي. دغه رقم ملګرو دلته تاسو د اول اپس راړئ چې موبایل ټیکس کالکولیټر. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دغه رقم دغه اپس تاسو له دې څخه انسټال کړئ. کله چې دغه اپس تاسو له دې څخه انسټال کړئ ګوره ملګرو د دې څخه ریټینګ ده 4.4 ریټینګ ده او دغه رقم 1K پلس د دې چیز ته ډاونلوډینګ ده. نو ملګرو یعنې 1K پلس د دې ډاونلوډینګ ده او دغه رقم 4.4 ریټینګ ده. نو ملګرو بس زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. او که چېرې تاسو هره ویډیو ته ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو زه هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړم. نو ملګرو کله چې دغه تاسو هغه اپس له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ بیا به سمپل راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ د دغه کم انټرفیس دغه دا رقم دلته دی تاسو ته چشکې راړي یعنې کم انټرفیس دغه دا رقم راځي. دغه رقم ګوره ملګرو دلته لیکلی دی ټیکس کالکولیټر پلیز انټر یور موبایل ورث یعنې خپل د موبایل چې کوم ده قیمت انټر کړئ. انټر اماونټ ان پی کې آر یعنې په پی کې آر کې به تاسو خپل اماونټ چیز کړئ ایډ کړئ. نو ملګرو دلته راځم ګوره زما د موبایل کم ریټ چې ده تقریبا زه 15,000 روپۍ ورکوم. نو ملګرو ما 15,000 روپۍ ورکړئ او دغه رقم به ګوره ملګرو دا کوم کلکولیټ آپشنز تاسو وینئ په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ وایي ټوټل پیبل اماونټ چې دا کوم 6185 د دې ټیکس ده یعنې تاسو په دې موبایل باندې 6185 ټیکس جمع کوئ. دغه رقم که چېرې ملګرو تاسو راسئ بس که چېرې ستاسو د موبایل ریټ زیات و یعنې 15,000 څخه زیات و 20,000 30,000 40 50 نو ملګرو ګوره زه ورکوم تقریبا 30,000. نو کله چې تاسو 30,000 ورکړئ دلته به تاسو راسئ کلکولیټ ووایي. کله چې موږ کلکولیټ ووایي 6000 دغه رقم 10,620 د دې څه کم ده یعنې ټیکس ویسو. نو دغه رقم که چېرې بېرته زه راسم ملګرو د دې ریټ عمر زیات کړم یعنې زه 1 لاک کړم. نو ملګرو ما 1 لاک ورکوي او دغه رقم دلته تاسو کلکولیټ وایي. کله چې کلکولیټ وایي ګوره په 1 لاک باندې 37,650 روپۍ ټیکس راځي. یعنې ملګرو که تاسې هر موبایل او د هغه ریټ یې صرف او صرف په تاسو د هغه ریټ ولیکئ. کله چې د هغه ریټ کې ولیکئ دلته د هغه ټیکس دی تاسو ته ډایرکټ درشي. او ملګرو ګوره دا کم لاندې چې دغه را روان دي دا کم ریټینګ سره روان ګوره ملګرو که تاسې هر ریټ ور وښایاست د هغه ریټینګ دلته دی تاسو ته چشکې درکوي. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې د خپل موبایل ټیکس معلوم کړئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. کوم ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. او ملګرو که تاسې هرې ویډیو ته ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو زه هغه ویډیو هم ستاسو لپاره جوړه کړم. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.